سیګار د پخواني پوځ معاشونو په ورکړه کې پراخ فساد ښودلی. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو مو هرکلی کوم. د پخواني پوځ د سرتیرو په معاشونو کې پراخ فساد ښودلی دی. د افغانستان په بیا رغونه د امریکا ځانګړې څارونکې اداره یا سیګار ویلي چې دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې د افغانستان د پخواني پوځ معاشونو په ورکړه کې میلیونه ډالر فساد ښیي. سرچینې کاږي چې د امریکا دفاع وزارت داسې منظم مالي سیستم نه درلود، خو دوی د پیسو د لګښت پر درک معلومات کړي او یا هم د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه دقیق معلومات له دوی سره نه دي شریک کړي. سیګار وایي چې په 223 میلیونه ډالر د افغانستان د پوځ د معاشونو په نامه لګول شوي دي، خو په دوی تړاو اسناد نشته دي. دغه ادارې دا شک لري چې په یاد میلیونه ډالر په خالي سرتیرو په معاشونو لګېدلي دي چې په اصل کې د مفسدو چارواکو او قماندانانو جیبونو ته تللي دي. دغه څارونکې اداره په دې تړاو له امریکا د ادارو حساب ورکول او وضاحت غوښتنه هم کوي. ملګرو، دا په زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.